أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون. د یو روزدار مسلمان دریم صفت چې د مؤمن مسلمان په نفس کې او د هغه په بندګۍ کې راشي هغه د الله رب العالمین شکر ادا کول د نعمتونو، او دا یو ډېر عجیبه بندګي ده د الله تعالی، یو عجیبه عبادت ده. امام ابن قیم رحم الله فرمایي شکر ویل کېږي اثر نعمت الله علی لسان العبد، چې د الله رب العالمین د نعمت اثر د یو بنده په ژبه باندې راشي، او همدغه شانه کې دا زړه په دې باندې چې دی ګواهي وکړي او محبت وي، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، او په دې خپل اندامونو باندې چې د الله رب العالمین ته راوګرځي او د الله تابعداري وکړي. د الله رب العالمین په نعمتونو باندې شکر ادا کول پکار دی، او دا د الله رب العالمین غټ فضل دی چې موږ او تاسې د میاشتې ته راورسولو، د دې بندګۍ توفیق یې راکړه. الله رب العالمین فرمایي فاذکرونی اذکرکم، اے خلکو ما یاد کړئ زه به تاسې یاد کړم. د الله رب العالمین طاعت وکړئ، الله رب العالمین به درته مغفرت نصیب کړي. د الله رب العالمین ذکر وکړئ، الله رب العالمین به بدلی درکړي. الله رب العالمین یاد کړئ په دعاګانو سره، الله نه دعاګانې وغواړئ. الله وی زبه در قبول کما وشکروا لي ولا تکفرون، او زما شکر ادا کی، زما ناشکری مکوئ. د دې وجه نه مؤمن مسلمان له پکار دی چې هغه په هر حالت کې د الله رب العالمین شکر ادا کی. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. سورۃ البقره کې الله فرمایي اے د ایمان والو هغه شیان خورئ چې ما درکړي دي او پاک دي، زما د رزقونو نه پاک وخورئ. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، او الله رب العالمین شکر وکئ که چې تاسو د الله رب العالمین بندگی کوونکي یئ. د دې وجه نه شکر دا هغه بندگی ده چې په دې سره الله رب العالمین یو نعمت زیاتوي. الله رب العالمین په دې سره انسان له بدلی ورکوي، او د دې شکر په وجه باندې د الله رب العالمین رضا راځي. الله رب العالمین د دې بندگانو ناراضي کیږي. امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کړی د انس بن مالک رضی الله عنه نه، هغه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله، الله د هغه بنده ناراضي کیږي چې دا یو نوڼۍ وخوري فیحمده علیها، او به په دغه نوڼۍ باندې د الله شکر ادا کی. یو طعام د الله رب العالمین درک، خوراک درک، هغه د استعمال که ودی خوړه، بس د الله رب العالمین شکر پې وباسه. او یشرب الشربته، یا الله رب العالمین دی انسان ته یو ګوټ اوبه ورکړي فیحمده علیها، او دا په دغې باندې د الله شکر ادا کی. اکثره وخت کې چې موږ او تاسې د نعمتونو نه محرومه کیږو، هغه زمونږ د ناشکرۍ وجه یي، هغه زمونږ د جزو پزو وجه یي. هغه نعمت باندې د الله رب العالمین د طرف نه په هغه طعام باندې شکر نه ادا کوو. که چېرته موږ او تاسې شکر ادا که، الله رب العالمین وعده کړې ده چې زه به یې خامخا زیاتوم، لئن شکرتم لازیدنکم. الله وایي که زما شکر ادا کوئ زه درله زیاتومه. که یو سړی د یو نعمت شکر نه ادا کوي او دا وایي زما دپاره د ډېر شي دا خطا شوی دی، دا په دوکه کې او په غرر کې پرېوتی دی، ځکه الله رب العالمین وعده د زیادت هغه چا څه کړې ده چې د موجوده نعمتونو شکر ادا کړي. زموږ او تاسې باندې د الله رب العالمین ډېر انعامات دي، ډېر احسانات دي. که هر څه یو طرف ته کې دا صحت وګوره چې الله څومره ښایسته بدنونه راکړي دي، روغ یو بیماران نه یو، خلک په کټونو باندې پراته دي، په میاشتو میاشتو باندې په دې ارمان دي چې زه 5 دقیقو دپاره پاڅېږم او وګرځم. دغه نعمت الله رب العالمین موږ او تاسې ته راکړی دی. خلک په دې ارمان دي چې یاره زما ته د ډوډۍ اجازه وي، 2 نوڼۍ مې کړې وې،
لیکن نه ملاویږي ورته پابندي ده پې د بعضې انسانانو الله رب العالمین مرۍ بندې کړي دي نوڼۍ نه تېرېږي طعامونه شته دی خوراکونه شته دی لیکن هغه ته اجازه نشته دی چې هغه د ستوني نه تېر کړي زړه یې کېږي وږی دی نشي تېرولی په شته نعمتونو باندې د الله شکر ادا کول پکار دی او په دې د الله نه زه بار بار سړی شکر ادا کړي چې یا الله شکر دی چې په امت مسلمه کې د محمد رسول الله په متبعینو کې دې پیدا کړي یا الله ستا ډېر شکر دی چې موږ د رمضان ته راورسولو او ستا ډېر شکر دی چې موږ ته په دې رمضان کې د عبادت توفیق راکوئ ولئن کفرتم ان عذابي لشدید الله که زما د نعمتونو ناشکري کوئ دا نه ادا کوئ زما عذاب ګوره سخت دی د دې په وجه باندې انسان ته بیا ګوره سزا میلاویږي هغه نعمت ته الله رب العالمین اخلي یو کس یو ورځ زه ناستم هغې ویل چې یاره مال الله ډېر نعمتونه راکړي خو ما نه وایي تکبر وشو ما نه ناشکري وشوله قسم بالله وایي اوس د قرضدارو د لاسه بهر نشم راوتلی ولې علت دا دی چې په موجوده نعمت باندې ناشکري کله وکړي الله یې اخلي هغه د نه ضایع کوي او که یو سړی دی په یوه نوڼۍ وخوړل او په دغې باندې شکر ادا کړه چې هر شی الله رب العالمین دی او روژهدار اجر درته ورکوي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان للطاعم الشاکر من الاجر مثل ما للصائم الصابر د هغه خوړونکي شکرګزار دپاره چې هغه ډوډۍ خوري یو بل شی خوري او د الله رب العالمین شکر ادا کوي من الاجر مثل ما للصائم الصابر دومره اجر دی لکه چې د یو صبرناک روژهدار دپاره میلاوي یو سړی دی روژه دی روژه ونیوله په دې کې پې ولږه راغله تنده پې راغله سخت او تکلیف پې راغی په دې باندې صبر وکړه الله ته دته به الله څومره ډېر اجر ورکړي روژې اجر خو احادیثو کې راغلی دی چې الصوم لي وانا اجزي به الله وایي زه خپله بدله ورکوم اندازې نه د ذکر شوي یو سړی طعام وخوري او په دغه طعام د الله رب العالمین شکر ادا کړي دغه عمره او د دغې نه زیات اجر دته میلاویږي په شته نعمتونو باندې په دې صحت باندې د الله رب العالمین په دې راکړي مالونو باندې د الله رب العالمین شکر ادا کړو چې الحمدلله موږ ته الله صحت راکړی دی موږ ته د بندګۍ او د عبادت توفیق راکړی دی او موږ یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي یو الله رب العالمین دې موږ نه ناشکري نه کوي وبالله تعالی التوفیق